أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق بیا الله تعالی نبی علیہ السلام ته دغه بنی اسرائیل ته د آدم علیہ السلام دغه دوه زمانو قصه وکړه څوک چې په حق الله نصرت کوي چې نه حق الله تعالی بربادي عذابو کې داخلي ته یو دوه نه ګوري قصه دا حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام او حوا انا دا چې د جنت نه راغله دنیا ته په کال کې به غبرګلونې زمان یو زوی یو لور الله ورکول 40 اولاد د دوی نه پیدا شوي دي او بیا آدم علیه السلام تر څو نه د مړ شوی چې زمان لمسیان کړواسیان 40 زره پورې نه ورسېدل ځکه 100 کاله عمر و په 100 کاله کې دغه 40 اولاد خو د پیدا خو یو چې بیا ځتې اولادونه شروع شو 40 زره پورې وای چې نو رسېدل تر څو د دنیا نه نه تللی اوس دا چې نسل انساني پیدا کیږي خو د نر او ښځې د جما نه پیدا کیږي زنا خو ناروا ده نکاح ده خو هلته نکاح مخکې ورځ مې درته ویلي وو چې د ضرورت په بنیاد د خپلې خور سره وه خو صرف فرق دا و چې دا د یوه کال غبرګلون یې د هغه بل کال د غبرګلونه سره به یې نکاح کړه دا هلک او دا جنکۍ دي دا هلک او دا جنکۍ دي نو دغه هلک ته به یې هغه جنکۍ کړه دغه هلک ته هغه هلک ته به یې دغه جنکۍ کړه دا د یوه کال بل کال لکه د ترو زمان په دغو کې د قابل چې خپله خور وه هغه ښایسته وه ایده سره چې غبرګه پیدا وه د حابل خور چې دیغ سره پیدا وه هغه رنګ کې څه کمزورې وه چې کله دوی لوی شو د واده وخت راغی نو د واده په صورت کې حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام ورته وویلې چې نکاح به کېږي خو د قابل غبرګلونې به حابل ته ورکول کېږي د حابل غبرګلونې به قابل ته ورکول کېږي قابل انکار وکړ چې نه اما غبرګلونې ښایسته ده او هغه د ده سره غبرګلونه چې پیدا شوې هغه کمزورې ده زه دا خپله لکه سکنۍ دا زه هغه ته نه ورکوم زه دا نکاح کوم او ته په موږ کې فرق کوې پلار ته وایي ته په موږ کې فرق کوې هغه ورته د الله دغه حکم ده دوی وایي نه ته فرق کوې وایي ښه نو چې نه یې منئ نو تاسې خپل شی میدان کې کېږدئ چې د چا قبوله شوه هغه به وسوځي نو هغه به په حق وځي قابل زمینداری کوله مځکې یې کرلې حابل شپني کوله میږې پورې قابل په خپل فصل کې ګرځېدو کمزوري غنم ولا طعمهم الخبيث منه نو چا مخکې موږ ذکر کړی وو کمزوري غنم یې راوړې بل یو بار یې راوړه درته په هغه ځای کې کېښود چې اوس به اور راځي سوځي به حابل په پسو کې ګرځېدو چې کوم ښه مزه پسو هغه یې راوست د یوه صدقه په اخلاص وه د بل بې اخلاص د اسمان د طرف نه د وریځې په شکل باندې کیفیت راغی لایق خو د سوځلو غنم وي غنم ونه سوه پسه وسو غنم پاتې شو نو قابل رسوا شو چې تا نیت خراب کړ صدقه دې نه شوه قبوله ده ته بیا خوش کوه راغله خپل ورور ته ویې چې وژنم دې ولاکه دې بېمرګه پرېږدم ولې دې تا قرباني قبوله شوه دې ما نه شوه قبوله هغه ورته دا خو د ما نقصان نه ده خدای خو پاک چې قبلوي انما یتقبل الله من المتقین د پرهیزګاره نه قبلوي شان نزول قصه خو هغه ده حکم مسلم مفسرین وایي دغه ده عمل د چا قبلیږي د متقي انسان قبلیږي چې د خدای د رضا لپاره نه کوي هغه عمل قبلیږي حسد زیات شو د قتل اراده شوه چې اوس ورور وژنې هغه ورته یې که ته مې وژنم زه خو دې نه وژنم ولې زه اراده لرم چې ته په خپله ګناه او د ما په ګناه په دواړه باندې لګیا شي او زه د ګناه نه بچ شم د خپله ګناه چې مخکې دې کړي د ما ګناه چې دا د ما د قتل ګناه ده یا دا معنی چې ما چې کومې ګناه کړي چې هغه هم د تا په غاړه شي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته ویل مفلس څوک ده صحابه کرامو ټول مفلس هغه ده چې روپۍ نه لري دنیا نه لري
ده ورته ویل نه مفلس هغه څوک ده چې په دنیا کې ډېر لمونځونه ډېر روژې ډېر زکاتونه خیراتونه صدقې نفلونه ډېر کړي په د قیامت میدان ته چې دا غټه سرمایه راوړه د طاعت او عبادت بل طرف ته په خلکو ظلمونه ډېر کړي څوک ویلی چاته په جرت ویلی دي چا یې حق خوړلی هغه ټول راشي الله تعالی یې شروع کړي نو هلته بیرته ویل نه دي د هغه عوض روپۍ نه دي چې چا حق خوړلی اوس به بیرته دی هغه ته روپۍ ورکړي د ده نیک عمل به اخلي هغه مظلوم ته به ورکړي چې هغه د چا حق خوړلی د ده نیک عمل به هغه ته ورکړي کله داسې چې د نیک عمل خلاص شي خو کورونه نه شي خلاص بیا د هغو ګناوې راخیستی کېږي ده ته ورکول کېږي نو د ګناه نه صفا شي ابدي جنت ته د نیکي هم دي هغه شوې هغه خپله نیکي هم ورپاتې شوې د خپله ګناه هم د بل ګناه هم د غاړې شوه دغه معنا چې ایما ګناه هم د تا د غاړې شي ولې ته که ما مړ کړې تا نیکي خو به ما ته راکول کېږي په قیامت کې ایما ګناه به هم بیا د تا وي حضرت آدم علیه نبی السلام حج ته لاړ چې موقع خالي شوه ده ذاتې اوس د قتل قصد وکړ چې زه یې مړ کړم خو په دا نه پوهېده څنګه یې مړ کړم ځکه د دغه نه مخکې د قتل معامله چېرې نه وه پېښه شوې د قتل په طریقه نه پوهېده دا شیطان خبیث ته هره ګناه خلکو ته ده ورکولې وایي دا د دوه انسانانو په شکل راغله دوه شیطانان د انسانانو په شکل سره جنګ شو دا یو په سر باندې په دیګو باندې وویشتو مړی د چل د ماسته نو دم د خپل ورور په دیګو باندې وویشت شهید بیا چونکې اول مړی و په دنیا کې د دفن په طریقه نه پیدا چې که اوس زه څه پوه کړم چې پلار راشي بیا خو به دا مړی وویني نو مړی په شا ګرځوو چې اوس چیرې څه په وکړم ګرد ګرځي درک نه ورته لګېږي بیا دوه کارغیان راغله دا تور کارغان نه دي دغو په خپل منځ کې جنګ شو دا یې رمټ کړ دا یې په پښو باندې دا خاوره راوت توشپله چې کډای جوړ شو کارغه یې ور واچوه دا خاورې پورته کړې دا په ډېدن طریقه یې زده کړه بیا نو دا ارمان کو ندامت داسې نه و چې په قتل پښیمانه و چې ګناه مې کړی په دغه خو چې پښیمانه شي بیا خو توبه ده توبه یې نه ده ایستلې په دغه پښیمانه و چې زه دومره بیا کړم د کارغه غوندې عقل هم په ما کې نه و دا دومره شپې مې په شا ګرځوه ستړې مې تېرولې اول څه په دا نه پوهېدم چې دا یې دفن کړم د دغه نه مخکې چې دا قتل نه و شوی د ټولې دنیا اوبه خوږې وې د ټولې دنیا ونې میوهدارې وې ټولې میوې خوږې وې ګردونه باتونه نه وو آدم علیه نبی علیه السلام هلته چې په حرم د الله کې ده چې ګردونه شروع شوه نوې پېښه شوه اوبو خوند خراب شو پوه شو چې څه پېښه ده دا وایي د ګناه و سزا ده لکه پرون مس چې ویلې که نن مو ویلې یهودو ګناه کړه خدای حلال شی په حرام کړه که نه کړه حرام میوو کې په پارک راغی په اوبو کې پارک راغی په زندګي کې پارک راغی تر قیامت چې څوک ناحقه قتل کوي دا قابل په ګناه کې ورسره شریک دی د هر چا قتل چې ناحقه کېږي د هغه په برخه کې به ده ته هم څه عذاب ورکول کېږي حدیث مبارک ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم څوک چې د نیک کار بنیاد کېږي خدای پاک ده ته په دغه کار ثواب ورکوي خو چې د نه بعد آینده کې څومره خلک په هغه نیک کار باندې رفتار شروع کړي د هر چا په هغه ثواب کې دی ورشریک دی د هغو د ثواب نه چې ورکویږي نه خو که چا د ګناه بنیاد کېښی ګناه عذاب ده خو آینده کې چې څومره خلک هغه ګناه کوي دی ورسره شریک دی په هغه ګناه کې په هغه هر یوه کې د هغو د ګناه نه هم څه شی ورکویږي نه چا چې جومات جوړ کړی یا چا چې مدرسه جوړه کړې ده چا چې تصدیق کړی تعلیف یې کړی ده بنیاد د نیکیو یې ښایي تر قیامته چې څومره خلک هغه نیک کارونه کوي دی ورسره شریک دي چا چې سینما جوړه کړه چا چې د ګناه اسباب جوړ کړه تر قیامته چې څوک په هغه ګناه ولګیا دي هغه کې دی ورسره شریک دي په ګناه کې واتلو علیهم نبأ ابني آدم ته تلاوت کو په دغه بني اسرائیلو یا په خپل قوم باندې خبره د دواړو زامنو د آدم علیه السلام چې حابیل او قابیل وو په حق سره اذ قربا قربانا
کله چې نږدې کړو دوی دواړو قرباني یو د پسه بل د غنمو د یو سټي فتقبل من احدهما قبول کړه شوه دغه قرباني د یوه د ده نه چې هغه پسه و د حابل ولم يتقبل من الاخر قبول نه شوه د غنمو ستری هغه څټی د هغه بل چې قابل و قال قابل ته خوش که ورغله حسد پیدا شو لاقتلنک زه به خامخا تا وژنم قال ولې ځکه تا قرباني قبول شو د معنی شو قبوله حابل ورته قال انما يتقبل الله بشک الله قبله من المتقين د پرهیزګار انسانانو لئن بسطت الی یدک قسم د کتر راوغځې ماته ای قابله لاس خپل د وژلو دپاره لتقتلني چې ته معمر کې ما انا بباسط یدیه نه یم زه غځوونکی دی لاس خپل الیک تا طرف ته لاقتلک چې زه تا مړ کړم اني اخاف الله رب العالمین زه ویرېږم د الله نه چې رب د مخلوقاتو ده نبی علیه السلام چې د دوه قومو مسلمانانو چې په خپلو منځو کې جنګونه شروع شوه دا فتنې چې شروع شوې د آدم علیه السلام زوی حابل د ځانه جوړ کړه قابل مه جوړوه حتی د کور نه د فتنو په وخت کې مه وځه د تنظیمو د جنګو ځایو ته مه ورځه د کور ټاټ د ځانه جوړ کړه حرص لکه هغه چې پروت وي په دغه ځای کې باندې فتنو ته مه وروځه صحابي ورته ویل چې کار افسر هوا ورته خپل کور ته دلته نه پرېږدم وایي د حابل په شکل غاړه ورته کېږي قتل دې کې خو یې تا ګناه به یې ته په غاړه یې ته خو به په قتل بیا نه ګرفتاره کېږي اني اريد زه اراده لرم ان تبوء باسمه چې ته رجوع وکړې اخته شي په ګناهو د ما د وژلو د ما و اسمک او په ګناه د هغه خپل پخوانیو ګناهو باندې فتکون ته به شي من اصحاب النار د چښتنانو د اور نه وذلک جزاء الظالمین دغه دوزخ دا اور جزا د ظالمانو ده چې په ناحقه وینې څوک دوی فطوعت له نفسه ښایسته کو دغه قابل ته نفس اماره د قتل اخیه وژل ورور خپل فقتله دغه خپل ورور قتل کو فاصبح من الخاسرین وګرځېد دا قابل په دنیا او په عقبه کې له جملې د تاوانیانو نه فبعث الله غرابا بیا ولېږه الله تعالی یو کارغی یبحث فی الارض چې کوغاله لای کوه په ځمکه کې تفتیش کوه ګرځېدو په ځمکه کې لیریه چې دغه قابل ته ور وویني کیف یوارث سوءة اخیه چې دی څرنګه پټ کړي هغه جوسه د ورور خپل چې بل کارغی پټ کړو د ولید زدای کو قاریا ویلتا عاجزت ان اكون مثل هذا قابل ویلې څومره د افسوس خبره ده ما لره آیا زه عاجز یم چې زه د شم په مثل د دغه غراب باندې په اوارې سوءة اخي چې پټ کړم هغه جوسه د ورور خپل فاصبح من النادمین وګرځېد دی له جملې د پښیمانه کوونکي نه په خپل ورور په شا ګرځولو باندې من اجل ذلک دا چې ناحقه قتل په دنیا کې وشو خو بیا کېږي الله یو قانون ذکر کړو څوک هم چې ناحقه قتل وکړي دی به په قصاص کېږي من اجل ذلک لوجه د دغه قتل نه كتبنا موږ حکم وکړی و علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې چې انه شان دا ده من قتل نفسا بغیر نفس څوک چې مړ کړي یو نفس بغیر د عوض د بل نفس نه کوي تا ورې وژلی خو بیا تا ته قصاص روا ده چې بې قتل بې نفس نه مړ کړي او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه مړ کړي په مځکه کې خو که سړی واده یې کړی زنا یې وکړه بیا یې مرګ روا ده مرتد شو بیا یې مرګ روا ده د تا مال په زور درنه وړ کور ته درواوړ بیا یې مرګ روا ده فکأنما قتل الناس جميعا نو څوک چې ناحقه یو انسان قتل کړي بې موجبه لکه ټوله دنیا چې قتل کړي ومن احیاها څوک چې یو انسان ژوندی کړي اسباب د ژوند ورته برابر کړي د مرګ نه اخلاص کړي فکأنما احیا الناس جميعا لکه ټول خلک چې ژوندي کړي دغه څه مطلب ده یو انسان چې تا ورسره دښمني شوه او وس دې په بر شو د دی په وژلو خو تا دا سوچ وکړه چې د انسان وژنه د خاص صورت نه بغیر ناروا ده الله ناروا کړې ده که مرتد شي خو روا ده که زاني وي روا ده چې د واده چښتل وي دا ورته خو داسې ګناه خو نه ده کړې چې روا شي نو نفس حرام ده د دغه وجې نه دې پرېږدی بیا بل انسان وژنې چې یو دې د دغې وجې نه پرېږدي خو د هر انسان وژنه ناحقه ناروا ده بیا نو دغه انسان په ټول عمر قتل نه کوي نو ګواکې لکه ټول انسانان چې ژوندي کړي او یو انسان چې مرګ ځان ته روا وبولې یو چې ناحقه قتل کوي بیا د یو د زرو فرق نشته چې په بل د وس بر چې بیا بل هم قتل کوي چې په بل بر چې بیا بل هم قتل کوي ولقد جاءتهم رسولنا په تحقیق سره راغلي وو دوی ته رسولان دي موږ بالبینات په ښکاره دلایلو
ثم ان كثيرا منهم بیا ډېر د دوی نه بعد ذلک پس د دغه ښکارا راتللو د پیغمبرانو نه په الارض په ځمکه کې لمسرفون د حد نه تېرېدونکي دي. انما جزاء الذین یو ډله د خلکو مصالح اوزي لیار ونیسي دغه ته قطاع الطریق ویل کېږي. حکومت ته تو چې ورسېږي دې خلک وژلی هم شي، مالونه یې تروړی شي، زور لري، طاقت لري. یو نیم سړی ته غل ویل کېږي، دغه ته قطاع الطریق ویل کېږي. غل پردی مال وړي په پټه یې وړي، دی یې په زور وړي. د غله جرم څه کم ده چې هغه ګیر شي یا اقرار وکړي نو یو لاس یې پرې کېږي، بل وارې که غلا وکړه بیا اول وارې ښایي لاس پرې کېږي، دوهم وارې که غلا وکړه بیا چپه پښه پرې کېږي. خو دغه سړي چې په ښکاره لیار نیولې ده نو د دغه جرم زیات ده، سزا یې زیاته ده. سزا اوس دلته څلور شیان ذکر کېږي. الله تعالی وایي څوک چې د الله او د رسول سره جنګ کوي، په ځمکه کې فساد کوي، سزا یې دا ده چې دا یې مړ کړي یا یې پانسی کړي یا یې لاس او پښه په یوه وار ور پرې کړي، ښایي لاس چپه پښه، او یا یې دا چې د مخ د مځکې نه ورک کړي، بندي یې کړي په بندیخانه کې ټول عمر پروت وي چې تر څو یې توبه نه ایستلې. دا څلور قسمه سزا یې ولې ذکر کړه د دغو محاربینو؟ ځکه د دې عمل څلور قسمه ده. کله دغه قطاع طریقو چې د عمومي لارې نیولې دغه په موټر باندې فایرینګ وکړه، سړي مو وویشته، مرګ یې وکړه، بیا راغله چې څومره روپۍ موپۍ ورسره وې دا یې پورې تر یوړې، ام قتل شو ام مال شو، دواړه سره جمع شو. نو دوی چې بیا حکومت پسې راورسېدو دوی ونیوه، ګناه د دوی ډېره ده، نو حکومت دغو ته به سخته سزا ورکړي. دا د پانسۍ سزا د دغسې قتل تر سزا سخته ده، نو پانسۍ به کړي. او که دوی داسې وو چې د لرې نه یې په موټرو ټکان وکړه، مثلا څوک یې وویشته، چې دوی تر څو راتله چې د موټرو نه غلا وکړي، دې خوا نه پولیسو ګزما پسې راورسېده، دوی وتښتېده، پولیس د شا نه پسې لاړه ونیوه، مال یې نه ده وړی، صرف قتل یې کړی، نو دوی به په قتل شي قصاصا. دوه. دریم صورت دا ده چې دوی لار نیولې، موټر درایي د خلکو نه په زور روپۍ وړي، څوک یې وژلي نه دي، وژلي نه دي، خو روپۍ تر وړي، په ښکاره یې تر وړي، د زور په واسطه یې وړي. نو چې حکومت پسې ورغی دوی ونیوه، نو سزا به په یوه وار د دوه لکه هلته چې دوه وارې غلا ده، دلته به په یوه وار ښایي لاس پې مور پرې کړي، چپه پښه مې پرې کړي. او کله داسې چې دوی لار نیولې، موټر ورښکاره شوه یا قافله ورښکاره شوه چې یو غله ولیده بېرته راوګرځېده، نو خلک په ډار کې د لیارې قطع شوه، نه شي تللی مخ ته، نه یې څوک وژلي، نه یې د چا نه مال وړی، خو لیار بنده ده او خلک نه شي تللی. حکومت یې وخت پسې راورسېدو، چا راپورټ وکړو، هغه راورسېده پسې لاړه، دغه قطاع طریق یې ونیوه، نو قطاع طریقو نه قتل کړی، نه یې مال وړی، دغه بیا سزا بندیخانه ده چې دا به په بندیخانه کې وي تر څو پورې چې توبه نه ایستلي. خو دا قتل یا پانسۍ کول یا د لاس و پښې پرې کول یا بندي کول، الله وایي د دې دنیایي سزا ده، په آخرت کې د دې لوی عذاب بل ده. په دې مسله کې یو لوی اختلاف ده. د بخاري شریف یو حدیث مبارک راځي، حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه وایي موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو چې پیغمبر علیه السلام ویل چې څوک د ما سره په دوه خبرو بیعت کوي چې شرک به نه کوي، زنا به نه کوي، غلا به نه کوي، قتل به نه کوي، بهتان چې د ځان یې جوړوي لکه هغه ښځې زوی دی پیدا د زنا نه دی په پلار پورې تړي، دا به نه کوي، او په معروف روا کارو کې به مخالفت نه کوي، لکه لمونځ به نه پرېږدي، مثلا زکات او حج دا به نه پرېږدي. څوک د ما سره په دغه بیعت کوي چې بیعت وکړي نو فایده به څه وي؟ چا چې وفا په دغه بیعت وکړه نو اجر یې په الله ده چې خدای پاک به په قیامت کې اجر ورکړي. خو که چا دغه بیعت مات کړ، زنا یې وکړه، غلا یې وکړه یا قتل یې وکړ، په دنیا کې ګرفتاره شو، سزا ورکړی شوه، نو ظاهر الفاظ د حدیث مبارک دا دی، دا یې د کفاره د ګناه ختمه شوه. خو که چا په دنیا کې سزا ونه لیده
ګناه یې وکړه خو ګرفتار نه شو، سزا چا ورنه کړه، زنا یې کړې، غلا یې کړې، خو سزا چا ورنه کړه، قتل یې کړی، نو دا الله ته مفوض ده چې په قیامت کې الله څه معامله ورسره کوي. اوس دغه کې اختلاف ده چې آیا دا حدود کفارات دي که زواجر دي. دا نور ائمه کرام یې چې دا حدود کفارات دي چې په چا حد جاری شو په دنیا کې نو ګناه نه صفا شو، په قیامت کې بیا عذاب نشته. د موږ امام صاحب وایي چې نه حدود زواجر دي، کفارات نه دي. موږ پرون ابما وخت کې ورځ کې ویلي وو صغیره ګناه وې په نیکو اعمالو معاف کېږي خو کبیره توبه غواړي، هغه په سزا نه معاف کېږي. عذاب هم په تیر شي د دنیا، دا د دنیا عذاب ده، خو آخرت کې بیا مې د دې لپاره عذاب شته. دوی پیغه حدیث ته مسوک نیسي، موږ په دغه آیات ته مسوک نیسو، ځای په ځای نور هم بیا را روان دي. ګورې الله تعالی وی دغه قطع طریق ونیول شو، قتل شو، پانسی شو، لاس پښه ورپرې شو، بندي شو، خو بیا هم الله څه وی دا د دې دنیایي رسوایي ده، په آخرت کې عذاب عظیم پاتې ده. حق په جاری شو، قتل شو، خو الله وی عذاب پاتې ده. بیرته بیا د توبې استثناء کېږي، الا الذین تابوا. او که د دغه سزا نه باندې توبه وایسته، لاس پښه ورپرې کړه، خو د بیا توبه وایسته، نو د آخرت عذاب نه خلاص. نو معلومیږي حدود زواجر دي چې نور خلک بیا بل وارد دی، بیا داسې ونه کړي، نور خلک ونه کړي، اما کفارات نه دي. د ګناه نه خلاصېږي نه، ګناه نه به بېرته توبې ته ضرورت کړي. سره خلاص شو. د احنافو د علم هغه بل ورته ویلي چې امام صاحب ته چې څومره علم خدای په قرآن او حدیث کې ورکړی، چاته دومره ډېر علم نشته. انما جزاء الذین، بېشکه خبره دا ده چې جزا دي هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې جنګ کوي د دوستانو د الله تعالی سره او د رسول الله سره. یحاربون الله کې مبار خبره کړې چې بنده د الله په دوستي کې داسې مقام ته رسېږي چې الله بیا په ځان تعبیر درکوي. نو چې د الله د دوست سره جنګ کوي دا د الله سره جنګ ده. ويسعون فی الارض فسادا، او کوشش کوي بدامني غورځوي په ځمکه کې د فساد کوشش کوي. د دغو خلکو سزا چې ده انداده یقتلوا چې دوی به قتل کېږي، او یصلبوا یا به پانسی کېږي، او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، یا به پرې کېږي ښي لاسونه او چپې پښې، او ينفوا من الارض، یا به د مخ د ځمکې نه وړی کېږي بندیخانې ته. دغه سزا لهم د دې لپاره خزي رسوایي ده په دنیا کې، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، شته د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم. الا الذین تابوا، که چا توبه وایسته د آخرت عذاب نه خلاصېږي. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مګر همنا هغه خلک چې توبه یې وایسته مخکې تر دې چې تاسو قادر شئ په دې باندې. فاعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم، خدای پاک غفور او رحیم ذات. دلته بیا چې من قبل ان تقدروا خبره راغله، دلته بیا اوس دوه صورت دي. سړي ګناه کړی، بیا د ګناه نه بعد تائب شو، هغې ګناه سزا شته اوس که نشته. د سزا ورکولو نه مخکې نو بیا حقوق دوه قسمه دي، یو حقوق الله دي، یو حقوق العباد دي. حقوق الله چې په اخلاص توبه وایسته، تل یا نه په قادر شوی د توبه وایسته. مخکې مو وویل منافق د دې منافقت د توبه وایسته، الله یې توبه قبلوي که نه قبلوي. کافر د دې کفر نه توبه وایسته، الله یې توبه قبلوي که نه. چې د توبه وایسته ته په مخکیني کفر اوس وژلی شي. یو حقوق العباد دي، د بنده حق دی، هغه په توبه نه ماف کېږي، په شهادت نه ماف کېږي، په حج نه ماف کېږي، په هجرت نه ماف کېږي. د چا نه روپۍ وړي دي په زور. اوس د توبه وایسته، توبه باندې الله د ظلم نه معاف کوي، خو د بنده حق نه معاف کوي. او بنده توبه دا ده چې بنده به راځي کوي بېرته به خپل حق درته ورکوي یا معافي ته راوړي. اوس منقطع طریق د لارې نیولې، چا نه مال شی نه ده وړی، بدامنیتي یې جوړه کړې، حکومت یا نه ده پسې ورغلی دی، بېرته پښیمانه شو، چا نصیحت ورته وکړه، توبه یې وایسته. وروسته حکومت چې لاړ، هغه خلک ډېر اصلاح شوي، دی اوس سزا ورکوی شي؟ نه. اما که څوک یې قتل کړی، چا نه یې مال وړی، وروسته حکومت ورغی په قادر شو، دی ونیوه، نو معاف دي. که سم توبې وباسي د بنده حق نه معاف کېږي، دی به په قصاص کېږي. که څوک یې وژلی، د نه به مال اخیسته کېږي، که د چا نه مال وړی وي.